خوشحال بابا په 1904 کې قید شو، په 1906 کې راخلاص شو. محمد امین د پېښور گورنر و، د خوشحال بابا دوست و، د هغه په سفارش راخلاص شو. نو دې نه پس د مکمل د مغولو دشمن جوړ شوی دی. خو په دې دوران کې یو واقعه داسې راغلی ده چې بیا خوشحال بابا د مغولو ملګرتیا کړې ده او د پښتنو سره دغه باغی کېدون وروسته د باغی کېدون وروسته په 1983 کې د خیبر جنگ شوی دی، د خیبر حادثه. او د خیبر حادثه داسې و چې د مغول چې دی که نه د دوی په سلطنت کې کابل هم شامل و. نو دوی په ګرمۍ کې کابل ته تلو. نو عمده محمد امین خو مغول گورنر و، نو دی د خپل ښځه بچي او خپل سیکیورټي ګروپ سره کابل ته روانو. په لنډي خانه کې چې موږ ورته لنډي کوتل وایو، په دې ځای کې ورته پښتنو چې کوم مشرانو ایمل خان دریا خان دوی ورته لارې نیولې وې چې مغولو قافله را روانه ده او مقابله وکړو. مقابله شوې ده او خوشحال بابا چې دی اوس پښتنو سره نه دی ولاړ. په کار دا و چې ایمل خان دریا خان سره ولاړ وي او د مغولو مقابله کړې وي. او خوشحال بابا جواز دا پیش کړی ده، په تاریخ مرصع کې دا ډیټیل شته. دا جواز پیش کړی دی چې دا محمد امین چې دی دا زما دوست دی او د په ما احسان کړی دی چې د جیل نه خلاص کړی ما، نو زه د مقابله کې د مغولو سره جنگ نشم کولی. نو جنگ خو نه دی کړی چې بلکې د پښتنو د پنجو نه د مغول گورنر را خلاص کړی هم دی. کله چې دی رسېدلی دی لنډي خانې ته، پښتنو په حمله کړې ده، ایمل خان دریا خان په حمله کړې ده او مغولو ته ډېر نقصان ورکړی. خوشحال بابا پټ په پټه ورغلی دی او محمد امین یې ځان سره تختولی دی او هغه د پښتنو نه بچ کړی دی. نو دا یو واقعه داسې ده چې دا د هغه د قومي مفادو خلاف ده. ذاتي هغه دغه نیکي چې ده هغه منلې ده چې ما سره محمد امین نیکي کړې ده. خو د پښتون او مغول په دې لانجه کې خوشحال بابا بیا د مغول مرسته کړې ده، ځکه چې دوست و. د دې مطلب دا دی چې که مغول دوست دی نو دی ورله پښتون هغه قومي مفاد هم نظر کې نه ساتي. قومي مفاد خو دا و چې پښتانه دې ګټه ترلاسه کړي او مغولو ته زیات نه زیات نقصان ورکړي. او دا اعلان دې هم کړی دی. نو دا یو واقعه خو داسې شوې ده، خو د هغې نه پس هم د مغولو مکمله دښمني کړې ده، تر مرګه پورې کړې ده. او مغولو بیا ګوره د بهرام په ذریعه خوشحال بابا وژلی دی، په ډمبره کې حمله پې کړې ده، بهرام لښکرې نو داسې ده چې خوشحال بابا د مغولو خو دښمن و، خو دا یو واقعه د پښتنو خلاف. نو خو دې کې د نیوټرل پاتې شوی دی که نه؟ او نیوټرل پاتې کېدو سره سایډ ویلی نه دی، داسې خو نیوټرل او دا یې چېرته څه شعر کې هم ویلي دي بیا. او دا ویلي خوشحال بابا کې دا یو خوبي وه چې خبرې ټولې کړي بیا به وي په صفا خبرې کړي. هغه ته افضل خان صاحب هغه شعر ویلی خوشحال بابا مغولو گرفتار کړی نه وي یا مطلب ممکن شاله یو به ماته نو کېدای شي چې دې تر اخره پورې بیا د مغولو ملګری وي. نو بس اوس خو واقعه داسې راغله چې مغولو گرفتار کړو. بس 250 کال عمر سړی خو لکه ښه مې چې ورشوی یو ښه لکه 250 کاله چې د مغولو سپایتوب وکړو که نه، او د هغې نه پس د مغولو خلاف شو، خو هغه خلاف شو چې هغوی ورسره زیاتې وکړو، ګرفتار یې کړو یا قید کړو. نو خبره خو همداسې ده چې مغولو تر څو نو گرفتار کړی، تر هغې د مغولو بیا ملګري مات لاس چې دی نو غاړې له راغی. خو بهرحال په خپله خبره خو ټینګ ودرېدو چې وفات شو 1100 هجري کې، خو بیا مغول ته خو لا نه وړو که نه. او ویم چې نمک مې د مغول خوړو ملک وم، چې نمک د مغول نشته اوس ملک یم، ملایکه یم. نو خوشحال بابا لوی سړی و، په هغه داسې ښکاره اعتراضات نشي کېدی. او ډاکټر صاحب په دې کې دا مو ویلي چې ته یو خط هم لیکلی و خپلو الوات ته چې ما د مغولو نه خلاف شوی یم او تاسو د هغه مغولو خلاف مه کوئ. دې کې څومره نه داسې خط په ریکارډ نشته، داسې خط په ریکارډ نشته. البته هغه یې سره وکړه بهرام خان. البته دا و چې یو وصیت یې کړی چې کله زه مړ شم نو زما قبر داسې ځای کې جوړ کړئ چې مغول په اصولو سورلي کوي چې دوی زما قبر سره تیر نشي. هغه د هغوی د اصولو ګرد به راوچتېږي. دا اقبال په دې نظم لیکلی مغول شاه سوارو کې ګرد سمن. چې کوم د اجمل خټک صاحب دا شعر دی هغه د بهرام په کور به څه خوشحال خاني شي، دی کوم بهرام یادوي؟
همدا د دغه د خوشحال زوی دی دا د خوشحال خلک زوی وایي دی. چې دا د باچا خان زوی دی نه، باچا نه. خان پلار یادي نه 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 دا هم د خوشحال بابا زوی زه دی. خو هغه باچا خان پلار بهرام هغه هم خان بهرام خان هغه خو بهرام و خو د اجمل خټک چې دی نیغ په نیغه خوشحال دا و بهرام خوشحال یاد بالکل ما هغه ته وایي چې د شعر نه صفا ظاهرېږي صفا دا ښکاره د خبره. هغه بهر دا اکثر په دې په کتابونو کې هم لیکلي وي د بدی پښتونخوا د ملک احمد خان چې د هغه بادشاہي و هغه دې پښتونخوا بانی ده د کې حقیقت څومره ده دا حقیقت دی یا هسې کتاب کې و چې ملک احمد د خپل سیمې یو مشر و بل علاقه زیاتې ګیره او یعنی د خپل هغه که پښتونخوا ورته ویل نو اوس ورته ویلی شي خو هغه د یوې سیمې مشر و او په هغه ځای کې د خپل یو حکمراني او یو مشري قایمه وه. اوس زمونږ د دور ادیبان دا وایي چې بس دا د موجوده پښتونخوا چې ده د دې بانی ملک احمد دی. نو دواړه رای کېدی شي د هغه د خپل پښتنو د سیمې مشر خو و دی کې خو شک نشته موجوده پښتونخوا چې ده نو دا نوم د ملک احمد نه ډېر مخکې موجود دی. دا چې عطا صاحب د تذکرة الاولیاء ذکر کړی که نه دا په 612 هجري کې لیکلی شوی کتاب و په هغې کې هم پښتونخوا ټکي استعمال شوی دی. هغې کې بیا د هغې نه پس اخون درویزه بابا خو ملک احمد نه مخکې دی نو په اخون درویزه بابا چې دی په مخزن کې پښتونخوا ټکي استعمال کړی د پښتنو سیمې لپاره. بابا د تیر شوی دی یعنی د تیر شوی دی د شاهجهان بادشاه ټیک ده ټیک شو او د شاهجهان پلار چې کوم دی هغه جهانګیرو د جهانګیر پلار چې کوم دی همایون د همایون پلار ظهیر الدین بابر بالکل د بابر په دور کې ملک احمد خان او بابر هم زوري دا د بابر په دور کې دی او دغه دور کې ملک احمد خان ور صحیح ده دا دغه چې کوم دی زما دا خیال و چې دا د شاهجهان دور نه بابر چونکه هغه چې بیبي مبارکه کړي و نو د تر لور و هغه د ملک احمد د تر لور ملک شاه منصور لور ټیک ده هغه دا صحیح د مخکې تیر شوی دا ټیک ده خو د دور کې چې د کوم هغه تیر شوی دی هغه چې دا زمونږ د پښتنو دا ځایونه تقسیم چې کوم هغه نوم رانه شو شیخ ملي او د هغه کتاب چرته شته یا داسې وجود لري اسی دا لکه هغه ته دفتر د شیخ ملي اخو اصل کې لفظ دوتر دی خو موږ ته دفتر لکه ما چې ام ای کې لوستو نو هغه دفتر غي لیکل خو دوتر بالکل دوتر د شیخ ملي نو ذکر راځي خدا کتاب شته نه کچر دغه کتاب وې نو په دې کې به پته لګېدلې و چې د دې دا کوم ایریا چې د دې چراغیره کړی ده د دې سمو خو اوس دا څه ده کنه چې د یو خو تاسو خبرې سره زما تصحیح شو چې د ملک احمد ما د شاهجهان د دور غنلو خو دا تاسو د وایي چې دا د بابر په دور کې دا ټیک ده دا په هغه وخت کې مطلب د خوشحال بابا نه مخکې خو اوس د تذکرة الاولیاء نه خو مخکې نه دی نه هغې نه وروسته او تذکرة الاولیاء کې هم پښتونخوا چې دی د پښتنو سیمې ته ویلی شوي دي نو ځکه هم تذکرة الاولیاء شته یو څو پاڼې نو دا کېدای شي چې ټولې ځکه چې یو سړی اوس ترجمه کوي دغه تاسو ضیاء الرحمن ضیاء سره ملاقات شو ډاکټر ضیاء الرحمن نه د سره مې نه شوی دلته اسلام آباد کې او هغه ضیاء الرحمن خو کشر دی ډېر